سلامونه او خراغلاست خوږو دوستانو. آیا تاسو د ویډیو لپاره کورونه یا تمنایل جوړوي او تاسو نه خوښیږي یا کچېرې تاسو د نورو خلکو ویډیوګانې ګوري او د هغې تمنایل یا کور تاسو ته خوند درکوي، ستاسو خوښیږي او تاسو هم وایي چې زه د خپل یوټیوب ویډیوګانو لپاره یا فرض مثال د فیسبوک ویډیوګانو لپاره غواړم چې دغسې جذابه، معیاري او برابر تمنایل یا د ویډیو پوښ جوړ کما. تاسو اوس ټینشن یا تشویش ورته مه کوئ. زه تاسو سره په دې ویډیو کې مکمل طریقه کار شریکوم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل سمارټ فون نه یا د خپل موبایل نه په اسانه طریقه باندې په لنډ وخت کې معیاري، جذابه او برابر د ویډیو پوښ یا تمنایل جوړ کړئ. ستاسو په موبایل کې صرف د انټرنیټ شتون ته ضرورت دی. تاسو د کور لپاره چې کوم مواد مخکې ما په ویډیو کې ښودلي دغه مواد برابر کړئ او په خپل موبایل کې معیاري، جذابه او الټرا ایچ ډي تمنایل یا د ویډیو پوښ جوړ کړئ. د مخکې طریقه کار لپاره زه ورځم د موبایل سکرین ته او نوره طریقه تاسو سره په موبایل باندې شریکوم. اوس که چیرې تاسو وغواړئ په موبایل یا سمارټ فون کې د ویډیو تمنایل یا د ویډیو پوښ جوړ کړئ نو تاسو سره به دغه اپلیکیشن او دغه ترتیب برابر وي. لکه تاسو سره باید پکسل لیب اپلیکیشن وي، د ویډیو لپاره یو ځانګړی تصویر تاسو شوټ کړی وي. تاسو د هر یو تمنایل لپاره د هغې مطابق تصویر واخلئ او همداسې تاسو سره باید ګوګل کروم وي او که چیرته تاسو سره پکسل لیب ډاونلوډ نه وي نو تاسو سره باید په موبایل کې پلی سټور فعاله وي. لومړی زه راځم او تاسو ته د پکسل لیب د اپلیکیشن د ډاونلوډ طریقه کار ښیم چې تاسو څنګه پلی سټور نه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. ډیر اسانه تاسو به پلی سټور داسې راخلاص کړئ. کله چې تاسو سره پلی سټور راخلاص شو بیا به راشئ دغه سرچ یا لټون برخې ته. دلته به تاسو کلیک واخلئ او دلته به دغې سرچ برخې ته راشئ. په سرچ به تاسو دلته کلیک واخلئ او دلته به ډیر اسانه تاسو ولیکئ پکسل لیب او دا به تاسو سرچ کړئ. دلته تاسو سره په پلی سټور کې ډیر قسمه اپلیکیشن راځي خو تاسو به دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې تقریبا 100 میلیونه ډاونلوډ لري. زما سره تیار ډاونلوډ دی، تاسو سره به ډاونلوډ نه وي. دغه برخه کې د اوپن په ځای تاسو ته انسټال لیکي. انسټال باندې به کلیک واخلئ، تاسو سره به د اپلیکیشن ډاونلوډ شي. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ شو بیا نو تاسو سره د تصویر ضرورت دی. زه دلته راځم فوټو برخې ته او دلته ما تیار یو تصویر ورته اخیستی دی. لکه تاسو ګورئ زما سره په ګیلري کې دغه یو تصویر دی. دا تصویر تیار ما شوټ کړی دی، اخیستی مې دی د تمنایل لپاره. زه اوس غواړم چې د دې نه بیکګراوند ختم کړم. د بیکګراوند ختمولو لپاره به تاسو راشئ کروم ته. کله چې تاسو سره ګوګل کروم را خلاص شو بیا به راشئ ګوګل سرچ یا ګوګل لټون ته. ګوګل لټون باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ BG remove. دغه لیکلم چې وکړه سرچ به یې کړئ. دلته ګوګل سرچ برخه کې دغه اول نمبر اپلیکیشن remove BG په نوم باندې دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او تاسو سره به دغه سایټ یا د اپلیکیشن را خلاص شي. دلته په دې سایټ کې تاسو هر څه فری کولی شئ. لکه ستاسو د تصویر نه به دا بیکګراوند تاسو ته فری ختموي. تاسو به دلته ډیر سمپل راشئ او په دغه برخه کې اپلوډ ایمیج باندې به کلیک واخلئ. کله چې اپلوډ ایمیج باندې کلیک واخستو ستاسو ګیلري به راشي. ګیلري کې به ورته خپل تصویر انتخاب کړئ. تصویر هم چې انتخاب کړو پاس به لاړ شئ او له دې برخې نه به یې ډن کړئ. لږ انتظار به وباسئ، تاسو ته به د دغې تصویر نه بیکګراوند ختم شي. نو لکه څنګه چې تاسو وینئ خوږو دوستانو زموږ د تصویر نه بیکګراوند دغسې مکمل ډول باندې ختم شو. اوس به دغه پکچر په ګیلري کې ځان سره ډاونلوډ یا سیبوو. نو د ډاونلوډ لپاره به تاسو دغه کونج ته راشئ او دې ځای کې دا ډاونلوډ بټن چې ده بس دې باندې به کلیک واخلئ او دلته کې دوه آپشنې درکوي. دغه اول نمبر چې دی زموږ سره فری دی چې موږ ته په دغه ریزولوشن کې تصویر راکوي او له دې نه وروسته دغه لاندې دویم آپشن چې دی ماکسیمم په نوم باندې دا بیا پیډ آپشن دی. تاسو نه پیسې غواړي، یو اندازه پیسې باید ورکړئ او دا تاسو ته پوره ایچ ډي یا 4K تصویر درکوي. زه راځم او غواړم چې فری ډاونلوډ کړم نو زه دلته راځم په دې فری آپشن باندې کلیک اخلم. لږ انتظار کوم لکه څنګه چې تاسو وینئ زموږ سره دغه تصویر دلته ډاونلوډ شو. اوس ورځم فوټو ته او له دې برخې نه دغه تصویر تاسو سره شریکوم. نو دلته په ګیلري کې وګورئ زه دغه ډاونلوډ والا فولډر ته راځم او کلیک ور باندې اخلم. دغه زموږ د تصویر دی چې بیکګراوند یې ختم شو. اوس خوږو دوستانو د دغې تمنایل لپاره لږ مواد ماته پکار دي. یو یوټیوب بټن مې پکار ده. نو د یوټیوب فری بټن ډاونلوډ لپاره به زه راشم کروم ته.
په کروم باندې به کلیک واخلم. په کروم کې بیا هم زه راځم ګوګل سرچ یا ګوګل لټون ته او دلته ورته لیکم یوټیوب بټن PNG فری. دا لیکل مې وکړه، اوس به سرچ کړم. دلته تاسو ته ډېر تصویران راځي او تاسو به داسې کار وکړئ دغه اول نمبر تصویر باندې به کلیک واخلئ او تاسو به د دې سایټ ته لاړ شئ. دلته به راشئ په ویزټ باندې به کلیک واخلئ. کله چې په ویزټ کلیک واخیستو تاسو به د دې سایټ ته ویسي. دغه سایټ PNG IMG په نوم باندې دی او تاسو ته همیشه فری تصویران درکوي، کاپی رایټ هم ورباندې نه راځي. نو زه به لږ لاندې راشم او دلته وګورئ دغه بټن یې موږ ته راکړې ده. زه غواړم چې ډاونلوډ یې کړم، نو دغلته کې ډاونلوډ PNG ایمیج په دې باندې داسې کلیک اخلم او لږ انتظار ورته کوم. دا تصویر به زما سره ډاونلوډ شي لکه څنګه چې تاسو ګورئ فایل ډاونلوډ. زه هم دلته پې کلیک اخلم او وګورئ دا تصویر هم زموږ سره را ډاونلوډ شو. اوس چې زموږ سره د تمنایل هر څه برابر شو، مواد برابر شو، راځو پکسل لیب ته او په پکسل لیب کې په عملي ډول باندې جوړو. زه پکسل لیب داسې راخلاصوم او کله چې پکسل لیب راخلاص کې دلته به تاسو دغه کینسل باندې کلیک واخلئ. دلته به دغه ټیکس باکس راوړي، دلته یو بغل کې به یې داسې کیږدئ او له دې نه وروسته اول کار چې تاسو کوئ تاسو به خپل د تصویر سایز یا اندازه برابره کړئ. لکه زه راځم په دغه 3 ډاټ یا 3 ټکو باندې داسې کلیک اخلم. کله چې مې دلته کلیک واخیستو دلته به زه راشم ایمیج سایز برخې ته. په ایمیج سایز باندې به کلیک واخلم او دلته کې وګورئ دغه کسټم برخه چې راځي تاسو به په دې کسټم باندې کلیک واخلئ. کسټم کې به تاسو یوټیوب تمنایل ورته انتخاب کړئ. چې کله یوټیوب تمنایل انتخاب کړئ اوکې کړئ بس دې سره به ستاسو د تصویر سایز د یوټیوب تمنایل مطابق برابر شي. اوس زه غواړم چې دغه کوم اتومات بیکګراوند یا بای ډیفالت بیکګراوند چې دی دا ختم کړم. د دې بیکګراوند د بدلولو یا ختمولو لپاره به تاسو راشئ دغلته او په دې آیکن باندې به کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستو تاسو به راشئ دغه کالر برخې ته او کالر برخه کې هم تاسو سره کالر شته، هم تاسو سره ګریډینټ شته. کالر یو رنګ دی، ګریډینټ مکس رنګونه دي. نو دغه موږ سره ګریډینټ دي. تاسو چې په دې کې هر یو رنګ انتخابوئ. زه د مثال په ډول لازم دغه اول بلیک اینډ وایټ رنګ ورته انتخابوم او چې کله زما سره انتخاب شو بیا زه دلته راځم دغه پلس یا د جمع نشان باندې کلیک اخلم. کله چې مې دلته کلیک واخیستو زه دغه رنګ لږ داسې اډجسټ کوم. دا چې زما سره اډجسټ شو زه به اوکې کړم. اوس چې اوکې شو ټیک مارک به یې کړم. زما سره د تمنایل بیکګراوند رنګ هم انتخاب شو. اوس چې زموږ سره د دغه تمنایل یا د ویډیو د پوخ بیکګراوند هم برابر شو، سایز هم برابر شو، هماغه دوه تصویران چې یو زموږ خپل تصویر دی یو د یوټیوب بټن ده هغه زه غواړم چې دلته را اپلوډ یې کړم. د اپلوډ لپاره تاسو ډېر سمپل او ساده دغلته به راشئ دغه پلس نشان باندې به کلیک واخلئ او په دې کې به تاسو فرام ګیلري باندې کلیک واخلئ. بس دې اپشن باندې به کلیک واخلئ مستقیما به تاسو ګیلري ته بوځي او تاسو به دغه تصویر داسې سلیکټ کړئ او دلته وګورئ. خوږو دوستانو سایز هر څه تیار برابر دی، که ضرورت وي تاسو له دې ځنه برابرولی شئ او بیا به ټیک مارک کړئ. دا تصویر زما سره راغی. زه غواړم چې دا تصویر په دغه برخه کې داسې ولګوم. تصویر په دې برخه کې زما سره ولګېدلو او زه غواړم چې هغه بل تصویر هم راواخلم. نو د دغې بټنې د اپلوډ لپاره به بیا هم تاسو لاړ شئ پلس نشان باندې به کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستو فرام ګیلري ته به لاړ شئ او دې ځینې به تاسو دغه بټنه انتخاب کړئ او بیا به ټیک مارک کړئ. دا بټنه به هم تاسو داسې برابر کړئ او دلته یو برخه کې به داسې ولګوئ. کله چې دا دلته ولګوله اوس زه راځم دغه خپل تصویر لږ ایډیټ کوم. د ایډیټ لپاره داسې انتخابوم یا چې کله انتخاب شو تصویر تاسو به راشئ دغه یو بټن چې ده بس په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ دا سنټر بټن چې ده او زه غواړم چې دې تصویر ته لږ ذره شیډو او سټروک ورکړم. لومړی راځم سټروک ته. سټروک بارډر ته وایي یا چوکاټ ته وایي. زه سټروک باندې کلیک اخلم او دې ځینې فالوم. سپین کالر کې سټروک ورته ورکوم. لاندې راځم سایز یې 4 په اندازه اخلم او ټیک مارک کوم. یا ورسره خوا کې شیډو هم ورته کاروم. شیډو وایي سیوري ته. بس تاسو شیډو باندې کلیک واخلئ ورته فعال یې کړئ او ټیک مارک یې کړئ. زمونږ تصویر بالکل آماده شو. زه غواړم چې دغه تصویر لاک یا کلپ یې کړم. نو د تصویر د کلپولو لپاره زه دغلته راځم دغه وړه بټنه چې ده بس دې بټنه باندې کلیک اخلم او دلته یې لاک کوم. فی الحال دا بټن هم لاک کوم. دواړه زما سره لاک شو. د لاک دا پیدا وي چې په دغه انټرفیس کې اوس دا تصویر خوا دې خوا نه ځي.
په خپل ځای باندې کلپ شو. له دې نه وروسته راځم او لیکل ورته کوم. ټکس باکس مو تیار دلته پرېښی و، په دې باندې ډبل کلیک اخلم او دلته راځم دا لیکلې پاکوم او دلته د مثال په ډول زه ورته لیکم یوټیوب. یوټیوب هم چې ولیکلو ټیک مارک به یې کوي. تاسو چې هر څه لیکئ دغه یوټیوب والا لیکل چې دي زه غواړم چې بولډ او ډبل راشي او زه غواړم چې سټایل یې بدل کړم د لیکلو. نو دلته به زه راشم فنټ برخې ته. دا وګورئ دا زموږ سره فنټ دی، په دې باندې کلیک اخلم او دلته ډېر زیات فنټونه دي. زه دلته راځم د مثال په ډول دغه ډی والا فنټ چې دی دا ورته انتخابوم او بیا راځم له دغه ځینې اوکې کوم. دا چې اوکې شو اوس زه غواړم چې دغه لیکلو ته رنګ بدل کړم، ځکه چې سپین رنګ دی اخواته نه ښکارېږي. نو دلته به تاسو لاندې راشئ او کالر به پیدا کړئ. لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه زموږ سره کالر یا رنګونه دي. په کالر باندې کلیک اخلم او زه غواړم چې مستقیما دغه د یوټیوب د بټن رنګ ورته ورکړم. نو دې لپاره داسې طریقه کار کوم چې راځم دغه پلس یا د جمع نشان چې دی په دې باندې داسې کلیک اخلم او بیا دلته وګورئ هماغه د یوټیوب بټن رنګ موږ راخلو. نو دلته کې دغه وګورئ دغه یو ډراپر غوندې چې دی، بس تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ او بیا به تاسو راشئ دلته به یوټیوب بټن انتخاب کړئ، دغه سور رنګ به ترېنه راواخلئ، ټیک مارک به یې کړئ، اوکې به یې کړئ. بس د دې دواړو اوس یو رنګ شو. اول یې ټیک مارک کوم، بیا د لیکلو ته لږ نور هم ډیزاین ورکوم. نو ډیزاین کې خاص نور څه زه ورته نه لګوم، بس فقط راځم او دلته ورته سټروک فالوم او د سټروک سره په خوا کې شیډو ورته فالوم. بس دا دواړه زما سره فعاله شو. د سټروک کالر چې دی نو هغه زه ورته په زیړ یا فرض مثال سپین رنګ کې اخلم. نو مونږ ګورو چې کوم یو ښه نتیجه ورکوي، سپین ښه ښکارېږي. او دا لیکل چې دی دا ټایټل دی دا زه غواړم چې فول غټ راشي او په دغه برخه کې غواړم چې برابر یې کړم. اوس دا لیکل هم غواړم چې لاک یا کلپ یې کړم. نو بیا همدغې وړې بټنې ته راځم او دلته کلیک اخلم او له دې ځینې داسې لاکوم. زما سره لاک یا کلپ شو. اوس لږ نور لیکل هم کوم. د نورو لیکلو لپاره به تاسو راشئ بیا هم دغه پلس نشان ته په دې باندې به داسې کلیک واخلئ او کلم چې کلیک واخیستو دلته وګورئ په اول نمبر تاسو سره ټکس دی، په ټکس باندې به کلیک واخلئ. کلم چې کلیک واخیستو ټکس باکس راځي، سایز به یې غټ کړئ، ډبل کلیک به ورباندې واخلئ او را به شئ. په دې برخه کې به تاسو څه وکړئ، دې ته به لیکل وکړئ. د مثال په ډول زه ورته لیکم بیگ اپډیټس. نو بیگ اپډیټ زما سره راغله. نو دا هم په دې برخه کې داسې ښه منظم سیټ کوم او دا چې کله دلته منظم برابر شو اوس یې رنګ بدلوم. د رنګ بدلولو لپاره داسې طریقه کوم چې لاندې راځم په دې آپشنو کې کالر ورته پیدا کوم، زیړ رنګ کې اخلم او د رنګ سره په خوا کې سټروک او شیډو ورته لګوم. دلته کې نور ډیزاینینګ هم شته، تاسو هر ډول ډیزاین چې وغواړئ بس دلته کې تاسو دې ته ټایم ورکړئ، محنت وکړئ، بس تاسو سره به یو زبردسته تمنایل برابر شي. اوس زه غواړم چې لږ پښتو لیکل هم وکړم او دا ځل ډېر اسانه په دغه ځای کې وګورئ ټکسټ یې لیکلی دی. بس په دې باندې تاسو کلیک واخلئ، مستقیما به ټکسټ باکس راشي، سایز یې غټ کړئ، ډبل کلیک یې کړئ او دلته پښتو لیکل وکړئ. لکه د مثال په ډول زه ورته لیکم یوټیوب نوي بدلونونه. نو دا داسې برابروم، اډجسټ کوم یا او په دې برخه کې لږ داسې لګوم. او د دې نوي لیکلو رنګ چې دی زه غواړم چې تور کالر کې واخلم. نو زه به راشم کالر به پیدا کړم. نو زه به راشم کالر باندې به کلیک واخلم او دلته وګورئ تور کالر شته دی، ټیک مارک مې کړلو. اوس راځم شیډو او سټروک ورته لګوم. دا زما سره سټروک شو. د سټروک کالر یې سور رنګ کې اخلم یا فرض مثال تاسو یو بل رنګ ورته انتخاب کړئ چې جذاب رنګ وي، بس دلته تاسو هر ډول رنګ انتخابولی شئ. اوس ورته شیډو لګوم، دا زما سره شیډو شوه. او تاسو کولی شئ چې د دې پښتو لیکلو فنټ هم بدل کړئ. یو ښه فنټ ورته وګورئ په فنټونو کې. نو د فنټ لپاره زه راځم او دلته دغه فنټ ورته انتخابوم، اوکې کوم یا فنټ هم زما سره لږ بولډ شو. اوس داسې کار کوو چې دغه بټنه لږ لاندې راوړم تر څو چې زموږ ډیزاین برابر شي. نو بټن خو زموږ سره لاک ده، زه به راشم له دغه ځای نه اول به یې لاک ختم کړم، دا ګورئ. او دغه نور ټول لیر چې دي دا به ټول داسې تاسو لاک کړئ. اوس به راشم دا بټن به لږ داسې لاندې راوړم. بس دلته تاسو هر څه ښه منظم اډجسټ کړئ. اوس دلته هر څه منظم اډجسټ کوو تر څو چې زموږ د تمنایل نور برابر شي.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو زمونږ د یوټیوب تمنایل په بشپړ او مکمل ډول باندې آماده شو. اوس غواړم چې په ګالري کې سیو کړم. د سیو لپاره دغلته پاس وګورئ تاسو سره یو وړه بټنه ده د سیو په نوم. بس دې باندې به داسې کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستو تاسو به لاندې راشئ سیو از ایمیج باندې کلیک واخلئ. سیو از ایمیج باندې چې کلیک واخیستو بیا به راشئ او دغه برخه کې دا کسټوم چې دی په کسټوم باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو ورته الټرا یا 4K انتخاب کړئ. دا وګورئ الټرا HD دا به ورته انتخاب کړئ او له دې نه وروسته به تاسو راشئ لاندې سیو ټو ګیلري. سیو ټو ګیلري باندې به کلیک واخلئ. بس اوس زموږ تصویر په ګیلري کې سیو شو. زه راځم دغلته د فوټو برخې ته او تاسو ته دغه تمنایل یا د ویډیو پوښ چې دی لږ زره تاسو سره شریکوم. دلته وګورئ خوږو دوستانو د پکسل لیب فولډر کې زموږ سره دغه راغلی دی. زه پې کلیک اخلم او دا وګورئ زه زوم کوم او په زومینګ کې وګورئ چې ښه فول کوالټي کې زموږ سره د یوټیوب لپاره یو سمپل شانتي تمنایل برابر شو. بس تاسو هر ډول تمنایل په پکسل لیب کې برابرولی شئ. خبره دا ده چې محنت او خواري به کوئ. اوس خو به تاسو په خپل موبایل کې د تمنایل یا د کور یا د ویډیو د پوښ جوړولو مکمل طریقه کار زده کړی وي. په دغه طریقه باندې مخکې هم تاسو د ویډیو لپاره کور یا تمنایل برابرولو که چیرته برابرولو لاندې کمنټ برخه کې را سره شریک کړئ. که چیرته نه برابرولو نو بیا هم را سره په کمنټ باکس کې ولیکئ چې تاسو د خپلو ویډیوګانو لپاره کوم ډول تمنایل خوښوئ او په کوم ځای کې جوړوئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه ناڅه زده کړي وي. د ویډیو لپاره لایک تاسو ته پرېږدو او که چیرته چینل ته نوي راغلي یاستئ او دغسې ویډیوګانې خوښوئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.